چې الله یې ګمراه کړي نو څوک یې نیغې لارې ته نشي راړولی او چې الله ورته هدایت وکړي که نه نو څوک یې نشي ګمراه کولی ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې زما د پلار زما د زوی زما د ښځه او د بچي د نیکملی شوې خو چې الله یې هدایت ته نه راړی که دی زر لارې ولټوي خو هغه هدایت ته نه راوړي او په کې یو ښکلی مثال د نوح علیه السلام زوی او د هغه بیبي ستاسو څه خیال دی چې ولې هغه به محنت نه کړی او هغه به دعوت نه کړی ابراهیم علیه السلام به خپل پلار له دعوت نه ورکړی د هغوی د دعوت تذکره خو په قرآن کې شوې ده نوح علیه السلام دعوت کړی 900 کاله دعوت د صرف قوم ته کړی نو ولې به 900 کاله کې به د خپل بچی نه پوه کړي د خپله ښځه به یې نه پوه کړي ابراهیم علیه السلام پلار ته دعوت ورکړی قرآن کې ځای په ځای تذکره ده بیا هم هغوی ته هدایت میلاو نه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره د ساه وتو پورې د هغه خوا ته ناست و په غوږ کې ورته وي ابوطالب ته وي تره کلمه ووایه چې د قیامت په ورځ له سفارش وکړم خو کلمه د هغه نصیب نه شوه الله هدایت نه ورکو او چې الله هدایت ورکوي نو غټ کافرانو ته هدایت میلاو شوی دی او دا غټو کافرانو نه بیا غټ مسلمانان جوړ شوي دي لکه زموږ په تاریخ کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو ځلیدونکی ستوری دی یو ځلیدونکی شخصیت دی څنګه چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په اسلام کې سخت و دقه شان په کفر کې هم سخت و خو هغه غټ کافر او هغه انسان چې په کفر کې سخت و چې الله وله هدایت ورکو نو یو ځلیدونکی ستوری د اسلام یې جوړ کو نو هدایت ورکول نه ورکول دا د الله په لاس کې دي او چې الله هدایت ورکړي ورب الکعبه که دا ټوله دنیا را جمع شي نو دا سړی نشي ګمراه کولی او چې الله یې ګمراه کړي که نه نو دا قرآن ورته ختم که دا حدیثونه ورته ختم که او دا بیانونه او دا تقریرونه او سزاګانې وله ورکړه خو دی به نیغې لارې ته روانه وړي الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته نیغه لار وښیي او الله دې موږ په دغه نیغه لار باندې بیا د مرګه پورې قایم او دایم لري